څنګه خپل خیالونه او خپل هیلې په حقیقت بدل کړو. موږ ټوله انسانان یوه اشتباه کوو، مخکې له دې چې واورو خبرې کوو. تاسو کوشش وکړئ چې تر دې چې خبرې کوونکی کس واوسیږئ اورېدونکی کس واوسیږئ. انسانان واورئ، کتابونه ووایاست او هغې عملي جنبې ته راولئ. ګورئ تاسو ته زه دا خبره کوم د نن څه 11 کاله تر مخه ما خپل عصبي توازن د لاسه ورکړی و. زه په بایپولر ناجوړي اخته سوی وم، یو ډول د لیونتوب شدید حد ته ویل کېږي. زه د یو ډېر جدي عصبي عملیې سره مخامخ سوی وم او ماته یې د برق کرنټونه راکړي وه. په ټول کندهار کې اوازه وه چې پروانه لیونۍ سوه. زه ناجوړه وم، دوا مې وخوړل، ډاکټرانو دوا راکړه، روانشناسانو خبرې راکړې را سره وکړلې. په مرور د زمان سره یعنې تر ننه پورې زه دوا خورم د دې دپاره چې زه روانشناسه سم د لیونتوب د حد څخه داسې ډاکټره سم چې وخت توانېږم هغه مریضان چې زما په رقم خپل هوش مکمل د لاس ورکړي د هغوی تداوي وکړم. دغه فاصله ما څنګه ووهل؟ موږ ته علم وایي چې تاسو د خبرو پر ځای اورېدونکی واوسیږئ، ووایاست، د خلکو په اړه معلومات ترلاسه کړئ. کله چې تاسو اول شرط چې په تېر ویډیو کې ما تاسو ته وویلی هغه دا دی چې تاسو دا تمه د خلکو سره مه کوئ چې پلانکی کار به دا کار وکړي، دا به زه به خوشحاله سم. ما په وجود کې یو خوشحالي احساس همیشه ځان ته راوستی چې دا زما سره ډاکټرانو کومک کړی و چې راسي، یعنې قدرتي توګه داسې یو څه شاید نه و، یو څه به قدرتي هم بخشي کې وه، لیکن ډېر علتونه یې د مطالعې وروسته ماته راتلل. تاسو که غواړئ خپل هیلو ته ورسیږئ، د هیلو ته د رسېدو لار دا ده چې د نورو انسانانو پورې به خپل خوشحالي نه محدوده کوئ. زه په ډېر قوي ډپریشن اخته یم، دومره قوي ډپریشن لرم چې جدي دوا ورته خورم مسلسله، خو بیا هم زه خوشحالي لرم، خندا پر شونډو لرم. علت یې دا دی چې زه خپل هیلې او ارزوګانو ته د رسېدو دپاره کار کوم، مطالعه کوم، هره ورځ زحمت کاږم. که تاسو هم هره ورځ زحمت وکاږئ خپل هیلو ته په ناببره توګه رسیږئ. یعنې که زه اوس تاسو ته یم چې 11 کاله تر مخه زه یو رواني ناروغه وم، ماته یې د برق کرنټونه راکول، نن زه هغه مریضان تداوي کوم. علت یې دا دی چې زه مخکې له دې چې خبرې وکړم ډېر ښه اورېدل کوم، عمیق فکر کوم او خپل هیلو ته د رسېدو دپاره کوچني کوچني ګامونه اخلم، خو ګټور ګامونه اخلم. زه د احساساتو څخه د زړه څخه کار نه اخلم، د ذهن څخه کار اخلم او په عقل باندې تصمیمونه نیسم.